سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمه خبرونو ته ښه راغلاست. افغان حکومت کابل ته د پاکستاني چارواکو د راتګ غوښتنه ونه منله. د افغانستان حکومت د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د استخباراتو مشر او دوه نورو جنرالانو ته د افغانستان ویزې نه دي ورکړي. سرچینې وایي دوی په تیرو 3 ورځو کې 3 ځله د ویزو غوښتنې کړي، خو افغان حکومت یې ټولې غوښتنې رد کړي دي او وایي اوس د خبرو وخت نه دی. پاکستان وايي افغانستان کې ولسواک دولت غواړو. هند ته د افغان حکومت له نږدې کېدو وروسته پاکستان ورخطا شوی. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي اعلامیه کې ویل شوي هیله لرو ژر افغانان د یو واقعي ولسواک دولت څښتنان او افغانستان د هغوی لخوا اداره شي. په دې اعلامیه کې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغان او پاکستاني عسکرو وروستۍ جګړه د افغان او پاکستاني طالبانو او ورسره د بلوچ بیلتون غوښتونکو ډلو کار بللی دی. خو افغان حکومت وايي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وړمې شپې جګړه پر کابل د پاکستان د هوایي برید په غچ کې وه او په دې جګړه کې 58 پاکستاني عسکر هلاک او 10 نور ټپیان کړي دي. رسنیو کې خپاره شوي ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې ډیرو ولایتونو کې د فرضي کرښې د جګړې اتلان په ګلانو بدرګه شوي. ټرمپ وايي د افغانستان او پاکستان د جګړې خبر یم خو اوس بوخت یم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د حماس او اسرائیلو جګړې د پای ته رسولو خبر ورکاوه او منځني ختیځ ته په سفر و، خبریالانو ته وویل خبر شوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ هم جګړه شوې، خو زه اوس بوخت یم. نوموړي وړاندې زیاته کړې اوس د یوې بلې جګړې حل ته روان یم چې راوګرځېدم بیا ورته ځان وزګاروم، زه د سولې راوستلو کې ښه بلد یم. نوموړي ادعا کړې چې تر اوسه 8 جګړې درولې دي او د افغانستان پاکستان د جګړې درولو لپاره دوی باید زما تر ګرځېدو پورې صبر وکړي. پاکستاني حکومت د غزې په ملاتړو لارون کوونکو برید کړی. د غزې په ملاتړ پر راوتلیو لارونوالو د پاکستاني عسکرو خونړی برید څه باندې 2000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. پاکستاني عسکرو تېره شپه ناوخت له درندو پوځي تجهیزاتو په استفادې د دغه هېواد پنجاب ایالت کې د فلسطین په ملاتړ پر راوتلیو لارونوالو برید کړی. د لومړنیو راپورونو له مخې په دې برید کې لږ تر لږه 300 کسانو ژوند بایللی او تر 1950 ډېر ټپیان شوي دي. له باوري سرچینو هندوکش غږ ته رسېدلي معلومات ښایي چې پاکستاني عسکرو د 80 تنو لارونوالو پر جسدونو زغروال موټر ګرځېدولي، 12 نورې سوځولي چې اوس مهال سیمه کې یوازې ایرې پاتې دي. د پاکستان پر مرکزي حکومت له وړاندې تور چې د امریکا په توان پای او سیمه کې د لاسپوڅي په توګه د امریکا او د هغوی د متحدینو د ګټو لپاره جنګیږي او غواړي د غزې د ملاتړ برخه کې د خلکو غږ چوپ کړي. پر عامو لارونوالو له دې وحشت سره جوخت لسګونه زره کسانو د پاکستاني پوځ پر ضد د درېدو غوښتنې کړې دي. مولوي کبیر وایي افغانان د دین د ساتنې لپاره کډوال شوي وو. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر په پاکستان کې د کډوالو په برخه کې له خپلو اتشو سره د ناستې پر مهال ویلي چې بهر کې میشت او هېواد ته راستنېدونکي افغانان د دین د ساتنې لپاره کډوال شوي وو. د یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې د دغې ناستې پر مهال پاکستان د کډوالو اتشو مولوي کبیر ته د خپلو دفترونو د چارو سمون او د کارکوونکو د تشکیل اړوند وړاندیزونه هم کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اسرائیل یعنی اشغال شوی فلسطین ته ورسید. د نوموړي هرکلي ته د صهیونیست رژیم د لومړي وزیر په ګډون لوړپوړي چارواکي هوایي ډګر ته ورغلي وو. ټاکل شوی نوموړی دې سفر کې له صهیونیستي بندیانو چې غزه کې ساتل کېدل وګوري او د یاد رژیم پارلمان ته وینا وکړي. شریف وايي پاکستاني پوځ پیاوړي او اغیزمن اقدامات وکړل. پر ډیورنډ کرښه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له نښتو وروسته شهباز شریف د خپل پوځ اقدامات پیاوړي او اغیزمن بللي دي. هغه ویل د پاکستان د دفاع په برخه کې هیڅ ډول جوړجاړی نه کیږي او د هر خوځښت ځواب ورکول کیږي. حماس خبر وکړه چې د اسرائیلي یرغمل شوو یوه 2 کسیزه ډلې په رسمي توګه سره صلیب ته سپارلې. دغه ډله وایي دویمه ډله به هم نن دوشنبه ور وسپاري. حماس ویلي که اسرائیل اوربند ته ژوند پاتې شي نو دوی به هم سرغړونه ونه کړي.
د پاکستان د جمعیت اسلامي ګوند مشر حافظ نعیم الرحمن طالبانو ته ویلي هند ستاسو دوست نه دی او باید د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. هغه ویلي چې هند هیڅکله ستاسو خیر نه غواړي او نه هم په سخته ورځ کې درسره درېږي. هغه د یکشنبې په ورځ په پیښور کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي زه طالبانو ته وایم چې هند ستاسو دوست نه دی. هغه د طالبانو او پاکستان ترمنځ په اختلاف خوشحالیږي. حافظ نعیم الرحمن د دواړو هیوادونو ترمنځ د سملاسي سولې او باور د بیا رغونې غوښتنه وکړه. هغه له طالبانو او د پاکستان حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د سولې لپاره خبرې پیل او دغه شخړه د خبرو له لارې حل کړي. حافظ نعیم د پاکستان پر حکومت هم نیوکه وکړه او ویل 15 کاله کېږي چې ټول واک د امنیتي ادارو په لاس کې دی. دوی باید نور پر خپلو ناکامیو اعتراف وکړي او واک سیاستوالو ته وسپاري. عراقچي وایي افغانستان او پاکستان د شخړې ودروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي ویلي چې له خپل پاکستاني سیال اسحاق ډار سره افغان پوځ سره پر فرضي کرښه د نښتو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. عراقچي له دواړو لورو غوښتل چې له زغم کار واخلي. د ایران خبري اژانس ارنا یکشنبې په ورځ د اتلې شلمه د عراقچي په حواله لیکلي چې ایران له پاکستان او افغانستان دواړو سره ښې اړیکې لري خو له اسلام آباد سره اړیکې ډېرې پخوانۍ دي. نوموړي زیاته کړه له افغانستان سره هم زموږ اړیکې پخوانۍ دي خو د طالبانو له حکومت سره د همکاریو ترڅنګ ځینې ستونزې هم لرو. موږ تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. عراقچي ټینګار وکړ چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترمنځ ثبات په حقیقت کې د سیمې ثبات دی. هغه زیاته کړه چې ډېر ژر به له طالبانو سره هم په دې اړه خبرې وکړي. پاکستان وايي افغان ولس د طالبانو تر شان نه دی ولاړ. په داسې حال کې چې ټول افغان ولس د پاکستان پر ضد له حکومت سره اوږه په اوږه ولاړ دي. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا تاړل ویلي چې د افغانستان ولس نور د طالبانو د حکومت ملاتړ نه کوي او که هغوی بیا خپلې کړنې تکرار کړي نو کلک او پوره ځواب ورکړي شي. هغه ویلي د پاکستان حکومت طالبان ته سخت ځواب ورکړ او اوس د بریدونو لړۍ درولې. نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې ناست دی او له هغه ځایه د پاکستان پر ضد څرګندونې کوي. هغه ویل طالبانو تل د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارولې او څو ځلې په دې تړاو ورته خبرداری ورکړې او شواهد هم ورسره شریک کړي دي. هغه ویل د افغانستان خاوره تل د پاکستان پر ضد کارول شوې. موږ څو ځله هغوی ته دغه خبره کړې او هغه شواهد چې زموږ سره شته ټول د همدې لوري تړاو ښیي. ایران د یو افغان په ګډون 15 کسان اعدام کړل. د هنګاو په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي چې ایران د یو افغان په ګډون 15 کسان اعدام کړي. دغه سازمان وايي نوموړی افغان د نشهیي توکو د قاچاق په جرم نیول شوی و او د ایران د عدلي او قضایي ادارو لخوا په اعدام محکوم شوی و. دغه سازمان زیاتوي چې تر دې مهاله دغه افغان هویت نه دی څرګند شوی او د هغه د پیژندنې هڅې روانې دي. یاد سازمان د روان کال د سپټمبر په لومړیو میاشتو کې هم راپور ورکړی و چې په ایران کې د 2015 کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 950 افغانان اعدام شوي دي.